واتس اپ کې به تاسو خپل بیک گراوند چې دا به تاسو څنګه بدلوي. په واتس اپ کې دا یو نوی اپشن راغلی چې اوس تاسو خپل بیک گراوند چې دی هغه تاسو بدلولی شئ. چې کله تاسو هم په ویډیو کال باندې چا سره خبرې کوئ نو تاسو خپل بیک گراوند چې دی هغه مختلف قسم بیک گراوند ته اړولی شئ. دغه بیک گراوند به تاسو څنګه بدلوي مکمل طریقه درته ښیم. په دې ویډیو شروع کېدو مخکې زموږ د ویډیو سره لایک کړئ او که تاسو په دې پیج باندې اول ځل راغلي نو دا پیج نه سره لازم فالو کړئ چونکې موږ دغه شانتي انفارمیشن ویډیوګانې تاسو لپاره راوړو. ښه ملګرو ویډیو کال به تاسو میلاو کړئ او دا کوم درې نشانونه چې دي دې کې به دا ویښ چې دي دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو داسې انټرفیس چې دی دا به تاسو سره اوپن شي. بیا چې تاسو کتل باندې راغلی دلته به درې نشانونه تاسو راکړي نو دې کې دا بیک ګراوند تاسو ته ښکاري په دې بیک ګراوند باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې تاسو کله کلیک کړئ نو تاسو بیک ګراوند بس داسې طریقې سره دا تاسو ته ښکاري. دومره زبردست طریقې سره به تاسو بیک ګراوند بدلیږي. دا تاسو ګورئ، دا وګورئ، بیا دا بل تاسو چک کړئ، بیا دا بل چک کړئ، بیا بل چک کړئ، بیا دا اخري چې دا چک کړئ. نو دغه طریقې سره تاسو چې د ویډیو کال کوئ او تاسو بیک ګراوند چې دی هغه به ډېر زیات زبردست ښکاري. هغه به تاسو ته وایي چې دا طریقه موږ ته لازمي وښیه. او دې کې تاسو کوم اے آی طریقه چې دا هغه هم استعمالولی شئ. اے آی کوم بیک ګراوند چې دی هغه تاسو دې کې هم استعمالولی شئ. ټیک ده، تاسو به دې کې لږ دې خوا راشئ. نو تاسو ګورئ زه دې ته راځم. اے آی باندې ماته کلیک کړه نو دا تاسو ښکاري. دا چې دی دا اے آی بیک ګراوند دی، صحیح ده. دې کې تاسو خپل د مرضی بیک ګراوند چې دی هغه تاسو لګولی شئ. اے آی چې دا کلاو شو دا تاسو وګورئ. اوسه دا پې زه اپلای کوم. دا وګورئ څومره زبردست دی. دا به اے آی په واتس اپ کې دننه تاسو له پخپله جوړوي او دا تاسو خپل په بیک ګراوند کې بالکل ښه ایزي طریقې سره لګولی شئ. ستاسو بیک ګراوند چې دی هغه به ډېر زیات ښکلی ښکاري.